زار ته ورځم د کندهار ګلي ګل زار ته ورځم دغه دمره چاغه دربار ته ورځم د کندهار ګلي ګل زار ته ورځم دغه دمره چاغه دربار ته ورځم د کندهار ګلي ګل زار ته ورځم دغه دمره چاغه دربار ته ورځم د کندهار ګلي ګل زار دمره چاغه دربار ته ورځم د کندهار ګلي ګل زار ته ورځم دغه دمره چاغه دربار ته ورځم قدم راشه غزل بار ته ورځم کندهار غونې مزار ته ورځم یو بل راوخ اوسه دا چا کړی روټه بل سوري بل خما ته خبرې مکه مکمل مزو کړ دغه د شاه غدل بار ته ورځم د کندهار ګلي ګل زار ته ورځم دغه د شاه غدل دربار ته ورځم زایا په خاکریز کې دي نه مې شاغه دي د په ګل پریز کې دي زایا په خاکریز کې دي زایا په خاکریز کې دي نه مې شاغه دي زایا په خاکریز کې دي نه مې شاغه دي د په ګل پریز کې دي زایا په نه مې شاغه دي زایا په خاکریز کې دي لار مې هغه د اساس شکایت نه مرغو دې بسر په دی وکتور ولایت په دی وګورې د سپوږ ته وایي مکه ای ولاکه زمانه باندې مخ مزاج پښور زمون زمون زمړې څوک مخ ما خبره ده مرغو دې بتاوله ونه نشه 2 منټه مې تل کور څوک نه پی خبر زمړې باندې مخ مخ لره مرغو دې با کنګري دې غل کې دا اوس دا وایي چې خلک وایي دا څه دي دا ورته خپل باندې څوک سره ورونه تر زمون تر برونه اوس دا څه ده دا غزه مساج قرار اسواب يا خلاص دغه سره د مفکر کفار پر روان یا زار بل شي سره دغه سره یې سبب نه ده په موضوع درغله املا ورته غیر الموضوع بذرت غیر المرغو دا موضوع د قائمه نه ولا تر لازمه تراوی ورکړي د پاتو کې بغره ये तो चले जाए ना ठीक है और ठीक है मिजान में तमाम जो फुल पूर गई बस تمام لا ماما دا سلطان باغ دغه کوټي روډ ته راوته وته چې موږ ته مشرې دی رسېد بس نه جمع نور خي نه زمانه نه موږ دې بشپې ما دي اجسته ولا موږ دغه کوټه